دا کہانی د یو ماشومې په باره کې ده چې د هغې نوم ایلا وي. کله به چې هم هغې په اوبو کې لاس کېښودو نو ټول سمندر کبان به د هغوی کښتۍ له داسې راټول شو که چېرې په هغې کې پټ طاقت وي. میانو والا به چې دومره میان ولیدل په جامو کې به نه ځای کېدل. هغوی ته پته وه چې ایلا موږ سره وي نو تش به نه ځو. خو د ایلا طاقت صرف د سمندر پورې محدود نو. 10 کاله مخکې د جزیرې ناظم د سمندر په غاړه یو الټه کښتۍ ویني. هغه په تادې سره په هغې کې دننه ورځي خو هغلته په یو تیره کاڼي باندې هغه زخمي کېږي. خو د حیرانتیا خبره دا وي چې هغه ته پکې یو ماشومه ملاویږي او د هغه تازه زخم د هغه د سترګو د اړوندې ټیک کېږي. خلک ورته حیران وي چې دا جینۍ څوک ده او د جیک دا زخم څنګه ټیک شو. د هغې ورځې نه ایلا د جزیرې د خلکو دپاره یو نعمت جوړ شو. خلک به په قطارونو کې د جیک کور ته ولاړو ولې چې چا به هم هغې سره وخت تیر کو نو د هغوی هر قسمه بیماري به ټیک کېدله. حتی چې د جیک د ښځې مور او د ایلا نیا چې کومه فالج وخلې وه هغه هم صحتیابه شي او خپله د استاذۍ نوکري واپس شروع کړي. د دوی په کلي کې صرف یو ډاکټر او د ایلا دروازې د هغه روزګار هم خراب شي ولې چې خلکو ته اوس د دویانو ضرورت نه وي پاتې. ټول خلک په جمع یو فیصله کوي چې موږ به بهر دنیا سره هیڅ قسمه رابطه نه ساتو چې د ایلا راز وساتلی شي. او د دې د وجې کله به چې هم د دوی جزیرې سره څوک تېرېدل نو دوی به ټلۍ ووهله او ټولو به رڼاګانې مړې کړې. په دې کې 10 کاله تیر شي او د جیک او د هغه د ښځې عمر لا هغسې و. دوی ته داسې لګېدل چې ایلا سره په اوسېدو باندې د هغوی عمر ودرېدلی. یو ورځ جیک ایلا د ځان سره سمندر ته بوځي او څنګه چې جیک خپل لاس په سمندر کې ږدي نو هغې له هم کبان راشي. هغه پوهه شي چې د ایلا څه ناڅه طاقت ماته هم منتقل شوي. خو د ایلا طاقت صرف دې پورې محدود نو. یو ورځ هغه د شاتو د مچو خوا لځي او هغوی په دې د حملې په ځای باندې هغوی د دې په لاس باندې کیني د ټک نه بغیر. خو څنګه چې هغه دا خپل ملګري ته د ښودو دپاره شاته ګوري نو ملګري یې مچو ګیر کړي دي. د دې په لیدو سره هغه ویریږي او ټولې مچې مړې راوغورځېږي. ایلا هم حیرانه پاتې شي او خپل ملګري ته وایي چې دا راز به چاته هم نه وایي چې ایلا کې شفا سره سره د تباهۍ طاقت هم موجود دی. اوس د جزیرې خلکو مرګ سره لوبې شروع کړي وي. هغوی به یو بل سره مرګي جګړې وکړي او د ایلا خواته په راتګ سره به واپس ټیک شو او ماشومانو هم خپل شرارتونه شروع کړل. هغوی به یو زخیله بوټی وخوړو چې کوم به صرف په 15 منټه کې انسان مړ کوو او په منډه به بیا د ایلا خواله ورتلل او د همیشه په شان به د مرګ د خولې نه واپس راووتل. خو یو ورځ هر څه بدل شي. په جزیرې کې د کبانو د کمي د وجې ایلا پلار د ځان سره سمندر ته بوځي او په دې کې هغه ماشومانو ښه خطرناکه لوبه ولګوله او یو هلک دغه زخیله بوټي خوري خو دا ځل ایلا دغلته موجود نه وي او د هغه حالات په خرابېدو شي. مور پلار یې په منډه باندې ډاکټر خواله بوځي او هغه پې خپل کوشش وکړي او دې کې ایلا هم راشي خو زخرو خپل کار کړي او هغه مړ شي. په دې باندې ایلا ډېره زیاته خفه شي او د هغه د مرګ ګناه ځان ته اچوي. بیا د شپې په وخت کې پلار والا تسلي ورکوي چې په غلطۍ سره د مور ګوته غوسي خو د معمول مطابق د هغې ګوته ټیک نشي. بیا یې پلار د هغې د طاقت د چک کولو دپاره خپل لاس کټ کړو سمو نشي. داسې لګي چې هغې طاقت ختم شوي. په دې وخت کې د هغې پلار ټول د جزیرې خلک راټولوي او ورته وایي چې زما دې لاس ته وګورئ دا د دې خبرې واضح ثبوت دی چې د ایلا طاقت فی الحال کار نه کوي. د دې د وجې تاسو یو څو ورځې ګزاره وکړئ. د هغې طبیعت ټیک نه دی چې لږ ارام وکړي. خو دا خبره پای خلکو باندې بده ولګي ولې چې هغوی د دې په مدد سره د کلونو راسې جمدي او ورته وایي چې ارام سره به هغه زموږ نه لرې شي او دا فیصله به هغه نور هم د تباهۍ طرف ته بوځي. او په دې باس کې د ایلا نیا راپاسي او ټول له تسلي ورکوي چې زموږ خو له دې نه بغیر ګزاره نه کېږي. دوی به زر تر زره خامخا د دې ساحل روباسي او د دې خبرې سره ټول خلک اتفاق کوي. په سبا باندې ټول د کلي خلک د روټین مطابق د جیک د کور مخې ته ولاړ وي او په نمبر ایلا له تحفې ورکوي چې په څه ناسه طریقې سره خوشحاله شي. او په دې کې د هغې مړ شوي هلک مور پلار د دوی کور ته راشي او جیک ته وایي چې موږ سره خو باقي څه هم نه دي پاتې. زوی مې هم لاړه د دې د وجې موږ ښار ته تګ غواړو چې روز هم لږه ښه شي او موږ تا سره واده کوو چې د ایلا په باره کې به چاته هم پته نه لګي. خو جیک هغوی ته انکار کوي
وی کچره زما د لور په باره کې چاته پته ولګېدا نو د ټولې جزیرې د پاره دا خبره نه ده او زمونږ ټول ژوند به واپس د مشکلاتو نه ډک شي. په دې کې وخت تیریږي او د ایلا طاقت واپس را نشي او د ایلا دنیا د فالج علامت په زیاتېدو شي. د دې د وجې هغه د جزیرې یو څو سړي راغواړي چې هغوی هم د ایلا د وجې جمع دي. هغوی ته وایي کچره د ایلا طاقت واپس را نغي ممکن به یو هم بچ پاتې نشي. په دې سره هر چا سره د ځان غم پیدا شي خو د هغه ځای ډاکټر چې کم یو انصاف پسند سړی و هغه پاسی او دوی ټولو ته ښه کلیام وایي چې لالچي خلکو اوس یې خو پرېږدئ ښه ده چې طاقت یې ختم شو تاسو خو ته ګوډۍ جوړه کړې وه ولې د هغې څه خپله زندګي نشته تاسو خو بیرانه باقي دا ماشوم استعمال نه کې. بیا یو سړی راپاسي او دغه ډاکټر بار کوي چې د سره خو زمون غم نشته. د دې نه پس هغه د هغې ماشوم کور ته ځي چېرته چې د هغه مور پلار جزیره پرېښودل غواړي او هغوی ته وایي چې تاسو لا د زندګۍ د تېرولو حق خدای درکړی او تاسو نه دا حق څوک هم نشي اخیستلی. زه به تاسو له کښتۍ راپټوم او چې چېرته م خوښه یي هغلته پکې لاړ شئ. خو هغوی ته د کښتۍ ضرورت نه و ولې چې هغوی د مخکې نه په تاهانه کې یوه کښتۍ تیاره کړې وه او بیا ته ډاکټر واده اخلي چې ستاسو ماشوم خو اوس هم لاړه خو تاسو په دې ایلا باندې لږ رحم وکړئ او دام د دې جهنم نه ځان سره بوځئ. بل خوا ناڅاپه د ایلا مور خپلې زخمي ګوتې ته پام کیږي چې هغه په خپله ټیک کیږي او د جیک هم لاس صحیح شي د ایلا طاقت واپس راشي خو هغه صرف د خوب په وخت کې کار کوي او په ویښه باندې مکمل یوه عامه ماشومه وي. د دې په لیدو سره د جیک ښځه د خپلې مور پسې د تلو واله وي چې د هغې علاج وشي خو جیک یې منې کوي او ورته وایي چې چېرې ستا شیطانې مور ته پته ولګېده چې د ایلا طاقت واپس راغلی هغه به راباندې ټوله جزیره خبر کي او هغه لالچي خلک به بیا د دې زندګي تنګه کي خو د هغې نه د مور تکلیف برداشت نشي او په پټه سره مور د ایلا خواله راولي چې هغه واپس ټیک ټاک شي. بیا هم هغسې وشي د جزیرې کسان د جیک خواله راځي او ورته وایي چې مونږ سره کبان د نیش برابر دي چې دا د جزیرې دپاره ناکافي دي او کله چې خواښې جیک په خفګان کې وویني نو ده ته وایي که چېرې ته خپل خلک خوشحاله لیدل غواړې نو ایلا اوده ساته او خلک خوشحاله او د هغې په لاس کې د خوب دوی وي. جیک په دې ډېر غوسه شي خو د ښځې مینت او د خلکو د بو اخر هغه مجبور کی او په شپه کې هغوی هغه دوی وړه کوي او په اوبو کې پیسکي او ایلا پې نشه کوي. بیا د جزیرې خلک راځي او هغه په کښتۍ کې اچوي او سمندر کې والا لاس ایږدي چې واپس د دوی په جزیرې باندې د کبانو باران شروع شي او هر خواته خوشحاله وي. خو جیک مجبور وي ښه ورته پته وي چې زما لور نه واپس قیدي جوړه شوه او په دې خفګان کې ولا هغه ډاکټر یوه مشوره ورکوي چې هغه خاندان چې ماشوم یې مړ شوی و هغوی زر تر زره جزیره پرېښودو واله دي که چېرې تم د دې ځای نه تګ غواړې نو سره د ایلا هغوی سره لاړ شه. جیک د ځان سره واده کوي چې دا به زه د دې مصیبته خلاصوم خو هغوی ته دا پته نه وه چې د ایلا لالچي نیا د دوی خبرو ته په پټه غوږ ایښودی و او څنګه چې ډاکټر کور ته راشي نو د جیک خواښې د نور کله په شان د مخکې نه هغلته موجوده وي او هغه لا روټۍ تیاروي او ده ته وایي چې ډاکټر صاحب ما ته پته ده چې ته څه غواړې خو یقین وکړه دې کې صرف زما پیدا نه ده دې کې د ټولې جزیرې فایده ده. ډاکټر هم حیران شي خو څنګه چې هغه د شرابو اخري ګوټ څکي هغه ځمکې ته راغورځېږي او زنکدنې شروع شي. په اصل کې هغې ورته په شرابو کې زهر اچولي. لږ ساعت پس د ظلم خلاف واحد سړی مړ شي. بیا هغه د جزیرې بدماش راغواړي او ورته وایي چې د کور وسوځوه چې دا یوه حادثه ښکاره شي او د شپې په تیاره کې هغه همدغسې کوي. د دې په لوګو او په رڼا باندې ټوله جزیره راټوله شي او د دې په لیدو باندې د هغه ماشوم مور پلار وایي چې د دې نه بله ښه موقع کم ده. او څنګه چې جیک او ایلا د هغوی کور ته راورسي نو هغوی د هغې ځای نه ځان ویستلي. بیا په سبا باندې دوی ویني چې د دوی جزیرې ته یوه کښتۍ را روانه ده چې په هغې کې یوه پولیس او د ماشومانو د حقوقو د ادارې والا یوه ښځه وي. هغوی ته وایي چې موږ اورېدلي دي چې دلته یوې ماشومې باندې ظلم کیږي چې جیک ورته وایي چې بالکل هغه زما لور ده او بیا هغوی د جیک کور ته روان وي او ورپسې شاته هغه مطلبي خلک چې په زړه ورته تیاروي. بیا هغوی ایلا سره خبرې اترې کوي چې هغوی پوه شي چې دا دغلته خفه ده او د دغه ځای نه بوتلل غواړي. او په دې کې د ډاکټر زوی په پټه باندې د ټلیفون خواله راځي او نور پولیسانو له اطلاع ورکوي چې تاسو هم دلته راشئ دوی یوازې دې ځای نه نشي بوتلی او ټوپک په لاس د ایلا دي د کور په لور روانېږي. هغلته چې کله دوی ته پته ولګي چې ایلا بوځي نو هغوی یې نه پرېږدي
او په دې کې هغه بدمعاش تمانچه روباسي او ورته وایي چې کچره تاسو ایلا بوتلا نو زه به جیک مړ کم او په دې کې پولیس هم تمانچه روباسي او په بدمعاش باندې ږدي. په دې کې یو ښځه د ادارې په نوکر باندې حمله کوي او په دې غوبل کې د پولیس نه ډس کیږي چې جیک په ولګي او بیا هغه بدمعاش لګي شي او دغه پولیس په سر باندې ولي. دې سره ټول فضا غلي شي او دوی پتا دې سره جیک کوړه وروړي چې هغه د مرګ په حالت کې وي او دوی ته وایي چې زما لور راولې صرف هغه ما بچ کولی شي. په دې کې د جزیرې خلک داغه نه واده اخلي چې مونږ به ایلا په یو شرط باندې راولو چې ته به ایلا د جزیرې نه یو خواته نه بوزي او جیک ورته په سخته کې ښه کوي. بیا یې نیا هغه د وی په اوبو کې اچوي خو ایلا پوهه شوي هغه د دې د سکلو نه انکار کوي خو نیا او مور یې ولا په زوره باندې ورکوي. ایلا ورته چغې وهي او په دې کې ډاکټر زوی رادن نشي چې هغه دوی ته وایي چې اخوا شیطې بس کې دیلم خو زړه پوخ کو او نیا ته ولې وایي چې شیطاني ښځې ته خپل مطلب لیونې کړې تا خو زما پلارم بې ګناه مړ کو. چې هغه ورته وایي چې بچي چې هغه زموږ زندګي ختموله هغه ما نه خپل ایماندارۍ مړ کو او په دې کې په هغه ډس کوي او ایلا یو داسې چغه وهي چې هغه انساني چغه نه وه. هغه چغه هر څو زړه کوي او د جزیرې نه مقبره جوړه کړي. په دې هغه ډېره سخته خفه شي او جاړي خو په اصل کې دا د هغې لالچ انجام و چې بې ګناه هم د ځان سره سزاوار کړل. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ماله راکړئ اجازت. بای بای.